ماشاءالله دا طالبانو د پاره روټۍ تیاریږي لګیا دي ها غفار خان استاد څو روټۍ تیارې کړي 300 ماشاءالله دې هغه استاد لګیا دی محنت کوي نه په دې ګرمۍ کې خولې پې بیږي او طالبانو خدمت کوي الله دې اجر ورکړي دې کور نه ګرمۍ کې لګیا دي ولا پکې هم سم نه بس غریبانان لګیا نه مهمه دا غټه پتیله ده طالبانو ته نن لوبیا پخ کړې ده ماشاءالله دغه پیپ بند کړی دا اکم د سپین کړی د طالبانو نو په بند کړی دا کومه وکړه نو تیری طالبان خدمت او دا ماشاءالله دغه استاد ناست دی سبق وته وایي نه ماشاءالله دغه طالبان دي لګیا دي دا واړه واړه طالبان دلته سبق وایي نه خپلو سبقونو کې بوخت دي دی لګیا دي دلته سبقونه وایي ماشاءالله دا وګورئ هغه طالبان دي چې سحر نه سبقونو ته ناست دي او تر دا دی اوس دا تقریبا 12 بجې دي چې اوس یې پیریډونه مکمل ختم شو نو اوس د روټۍ په انتظار کې ناست دي ماشاءالله خپل سبقونه یې ویله او ښه په ښه انداز باندې سبقونه خلاص شو او هغه روټۍ ده کومه چې هلته تیارېدله استاد یې تیاروله محنت یې کو طالبانو دپاره لګیا او خدمت یې کو ماشاءالله اوس دغه طالبان دي دا اوس ځینې خدمت ته ولاړ دي خدمت کوي او ځینې ناست دي مړۍ ته د مړۍ په انتظار دي نو انشاءالله چې مړۍ وخوري بیا به یو نیمې ګنټې خوا شاته آرام وکړي بیا به هغې نه پس مونځ وي بیا سبق ته کښېني نو دا د علماو قرباني ده دا دی محنت کوي او سبقان وایي بیا به دا ټولې دنیا ته رسوي دا دین ماشاءالله ماشاءالله